د بالاکوټ د 300 میگاواټ بجلی د منصوبې ډیزاین مکمل. عملی کار به روان کال کې شروع کیږي. دا منصوبه به د 955 میلیون ډالر په درون رقم 9 کالو کې ترسره کولی شي. د منصوبې نه د کال د 15 ارب روپو د ګټې وټې تمه ده. 1400 کسانو ته به روزګار هم ترلاسه کیږي. د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان وینا. تفصیلات: د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا صوبې په ماسره ضلع کې کونهار سیند باندې د بجلی لویه منصوبه ترسره کولی شي. دا منصوبه د بالاکوټ هایډرو پاور پراجیکټ نوم لري چې 300 میگاواټ بجلی به پیدا کوي. په منصوبه به تعمیراتی کار روان کال 2022 کې شروع کیږي. دا منصوبه به د ایشیایي ترقیاتی بینک او ایشیا انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک په ګډه مالی مرسته ترسره کولی شي. دا وینا د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان د بالاکوټ سایټ په هکله هنګامي غونډه کې کړې ده. په دغه غونډه کې په بالاکوټ هایډرو پاور پراجیکټ د چین د کارکونکي تعمیراتي کمپنۍ ګزوبا او ترک کنسلټنټ کمپنۍ ډولسار د ډلې غړو، د مانسهرې ضلعې ډیپټي کمشنر او د منصوبې د پراجیکټ ډایریکټر په شمول نورو اړونده واکمنانو ګډون وکړ. په دې موقع د منصوبې دپاره د ځمکې ترلاسه کولو په پرمختګ اطمینان ښکاره کړی شو. د منصوبې ډیټیل ډیزاین ورک هم کامیابی سره ټاکلي وخت کې مکمل کړی شوی دی. د کم نه پس چې به اوس په منصوبه عملی کار شروع کیږي. غونډه کې د منصوبې د کارکونکو چین او ترک کمپنو غیر ملکي انجینرانو ډلو ته د سیکورټي په شمول د نورو چارو په ترجیحي بنیادونو د ورکړې او د منصوبې د عملي کار اهمې پریکړې وکړې شوې. د پیډو مشر انجینیر نعیم خان ویلی دی چې دا منصوبه د موجوده صوبایي حکومت یوه فلیګ شپ منصوبه ده چې د 955 میلیون ډالرو یو درون رقم سره به د راتلونکو 9 کالو په دوران کې سرته رسولی شي. د منصوبې 80% یا 80 سلنه رقم یعنی 580 میلیون ډالر به ایشیایي ترقیاتی بینک د ایشیا انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک سره په ملګرتیا ورکوي او پاتې نور رقم به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د خپلو وسیلو او وسایلو نه باوري کوي. د منصوبې سرته رسیدو سره به صوبې ته د کال 15 ارب روپۍ ګټه ترلاسه کیږي او خواوشا 1400 کسان به دې سره په روزګار شي. د پیډو چیف ایگزیکټیو د صوبې د توانایۍ دا لویه منصوبه شروع کول د موجوده حکومت یوه لویه کارنامه ګرځولې ده او ویلی دی چې دا منصوبه به د صوبې د معیشت ښه کولو، د توانایۍ د بحران ختمولو او د روزګار د موقعو پیدا کولو دپاره ډیره ګټوره ثابت شي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.